د افغانستان د خبریالانو مرکز د افغانستان د کال خبریال د 11مې کلنۍ دورې ګټونکي اعلان کړل. د دې سیالۍ د غوروي کمیټې د پایلې د اعلان له مخې په کابل او فراه کې د ټولو نیوز خبریالان مترا مجیدي، فرید الله محمدي او نصیر احمد صالحي، د رخشنه خپرونې خبریال محمد طاهر احمدي او د هشت صوب ورځپاڼې خبریال محمد امین کاوه د ډیرو نمرو په ګټلو په ګډه د 1402 کال د افغانستان د غوره خبریال جایزه وګټله. د مراسمو پر مهال د جایزې ګټونکي له ډلې 3 تنه چې په افغانستان کې دي له کابل او فراه څخه او د نور ګټونکي چې په پاکستان ته کډوال شوي له اسلام آباد څخه د خپلو راپورونو او رسنیز کار ترڅنګ د خپلو کاري ستونزو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز اجرایوي رئیس احمد قریشي د سږني کال د جایزې د ګټونکي له معرفي کولو او ستاینې مخکې په هیواد کې د بیان ازادۍ د حالت په اړه د افغانستان د خبریالانو د مرکز د 1402 کال موندنې شریکې کړې. نوموړي ویل لا اوس هم افغانستان کې د بیان ازادۍ پر وړاندې ګڼې ستونزې شته او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې پرتې ستونزې حل کړي. در این مراسم شماری از خبرنگاران افغان به شکل و نمایندگان برخی از نهادهای حامی خبرنگاران رسانه‌ها شرکت کرده بودند و دهها خبرنگار از داخل کشور و اقصا نقاط جهان و همچنین شماری از نمایندگان نهادهای حامی خبرنگاران رسانه‌ها به شکل مجازی نیز حضور داشتند. در مراسم خلاصه گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان در زمینه وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 1402 ارائه شد. د افغانستان د کال خبریال جایزې بنسټ په 1492 لمریز کال کې د خبریال د ملي ورځې په توګه د کب 20 نیټې له نومولو سره په یو وخت پیل شو او له همغه کال راهیسې په پرلپسې ډول دا جایزه ورکول کیږي. په تیرو 10 کلونو کې د بیلابیلو رسنیو له ډلې د افغانستان BBC، آریانا تلویزیون، هشت صوب ورځپاڼې، اطلاعات روز ورځپاڼې، ټولو نیوز، فرانسې خبري اژانس، پژواک خبري اژانس، د څیړنیز ژورنالیزم مرکز، د افغانستان انټرنیشنل تلویزیون او کلید رادیو 11 خبریالانو دا جایزې ترلاسه کړې دي. په 13 لسیزه کې د دې معتبرې کلنۍ جایزې په ګټونکو کې 15 میرمنې هم شاملې وې.